عمل دغه دی لکه بزګر صاحب چې قدم پورته کړی دی موږ یې باید حمایت کړو. خو د بله خبره یې دا ده ها په وینو روزل شوي چمنونه سیلاب یوړل، ها په وینو روزل شوي چمنونه سیلاب یوړل، د خزان ساړه بادونه پرې لګېږي د چمن په بیابان. فکر کوم داسې به وي انشاءالله د حقیقت نه به نه تېرېږي. افغانانو سره یو شئ، د ورورۍ لاسونه ورکړئ. افغانانو سره یو شئ، د ورورۍ لاسونه ورکړئ. دغه وران هېواد آباد کړئ، ترېنه ورک کړئ ظالمان. نو په پای کې د یوه افغان او د یوه پښتانه په صفت باندې هغه سوچه پښتو وینا مې چې د غنګور صاحب واورېدله چې په ډېرو ښکلیو ټکو باندې نغښتې وه او ډېر ښکلي ادبیات او ډېر ښکلي ټکي یې استعمال کړل. واقعا زه خو هېڅ خسته نه شوم په دغه محفل کې او هر څه مې د زړه په غوږو باندې واورېدل او د ده په دغه لار کې زه ښه ډېر موفقیت غواړم او واقعا د استاد لقب ورته ورکوم د ځان په مقابل کې. یعنې که دا ورته د خپل ځان استاد ووایم پرې کمه نه ده. نو ډېر خوند یې وکړه او ډېر خوشحاله شولم او همدغسې د بزګر صاحب د زحمتونو نه او د تکلیفونه د ده د نیت او د ارادې نه ډېره مننه کوم. خدای پاک دې موږ او تاسو په ټولو معروف امرونو کې کامیاب کړو. دغه یو څو ټکي مې تاسو حضور ته عرض کړل، دا یې وکړه چې ورڅخه خسته شوي نه وایه. بیا په خیر سره بیا ښاغلي محمد علي مولوي صاحب څخه ډېره زیاته مننه چې په خپلو حصه ویناوو یې زموږ محفل لا ګرم کړ، هیله یې لږ راویښ کړو په دې خبره کې. زموږ پاڅون ټولنې د بزګر صاحب د خدمتونو په ویاړ دوی ته یو ستاینلیک، البته زموږ پاڅون ټولنه د دې وړ به هم نه وي چې موږ دا تصمیم ونیسو چې څوک وستایي یا څوک ونه ستایي یا موږ دا قضاوت وکړی شو. ولې د یو وی برګې سبز توفیق درویش د خپل له خوا نه ورته یو ستاینلیک ورکوي او د دې ستاینلیک ورکولو دپاره موږ بلنه ورکوو ښاغلي سروس مرادي صاحب ته او ډاکټر صاحب غمخور صاحب حبیب الله غمخور صاحب ته چې راشي بزګر صاحب ته دا ستاینلیک ورکړي. ستاسو بېشانه مینه ده چې زه الفاظ ځان سره نه لرم چې په څه ډول باندې ستاسو د زلمو او دغه درنو پوهانو د خصوصا دغه دوستانو چې پیغامونه رالېږلي مننه وکړم. بیا هم تاسو د زړه د کومې مننه او موږ ټولو ته د خدای دې وس راکړي چې د خپل وطن خپل ولس او خپل لپاره یو څه وکړو. کور ودان بچیان مو مننه ډاکټر صاحب بزګر څخه، ډاکټر صاحب سروس او ډاکټر صاحب غمخور څخه ټول څخه مننه. ملګرو زموږ د دې غونډې یوازینی هدف صرف دا هم نه و چې موږ صرف ستایل وکړو. زموږ اساس مخې ته یو ډېر غټ کار پروت دی، یو ډېر ستر کار دی لکه څنګه چې بزګر صاحب ورته اشاره وکړله. راتلونکي هڅه زموږ د دعوت تلویزیون جوړول دي او تلویزیون څنګه چې بزګر صاحب وویلې دا وړیا نه جوړېږي، دا مرستو ته ضرورت لري، خاص کر مالي مرستو ته. د دوی په ویب سایټ باندې هم دا معلومات شته ده، تاسو کولی شئ چې په هغه لاره باندې هم ورسره خپلې مالي مرستې وکړئ. په کومه لحظه چې تاسو خپلې مالي مرستې ورسره وکړئ مستقیم هلته په لیست کې ستاسو نوم راځي
چې چا مرستې کړي دي څومره مرستې کړي تاسو کولی شئ چې دا وګورئ. البته موږ استوکلمیان په دې ویاړو چې په هغه ډله کې کې زموږ ستاسو تعداد ډېر زیات ستر دی. ولې چې لا منزل موږ حاصل کړی نه موږ هم نه ستړي کېږو، موږ هم خپل هدف ته پسې ځو، نه ودرېږو. نو د هغې دپاره که څوک کولی شي اوس نقد مالي مرستې وکړي، موږ سره موږ یې دلته نوم لیکو. دا مهمه نه ده چې څومره وي، د هر چا تر وسه پورې. د انټرنیټ کارت هم موږ تاسو ته کار درکولی شو، د انټرنیټ له لارې نه هم دا مرسته کولی شي بانکي حساب له طرف نه. او درېیمه خبره دا کوم کتابونه چې دلته پراته دي دا کتابونه صرف د نمایش دپاره نه دي چې موږ تاسو یې وینو ته همداسې تېر شو. د دې کتابونو دوه هدفه دي. لومړی دا چې هر څوک کتاب رانیسي، هر کتاب کې یو څه نه څه شته د پام دپاره. نو دا که تاسو موږ څخه په پیسو واخلئ، صفا خبره به وکړو، په پیسو واخلئ، نو د دې دوه ګټې دي. یو خو به تاسو د یو څه شي خاوند شئ، یو څه به ولولئ، یو څه به زده کړئ. البته ټول پوهان هستئ، نور به هم زیات شي. او په بل پلو به هم زلمو په اسمون سره او په حقیقت کې دعوت ټولنې سره مرسته کړي چې مالي مرسته بیا هم زه ذکر کوم چې ډېره ضروري ده. نو تاسو کولی شئ دا کتابونه په پیسو هم راونیسئ. او په آخره کې تاسو ټولو نه ډېره زیاته مننه چې موږ سره په دې غونډه کې ګډون وکړه او موږ هم وهڅولو. تاسو ټول ته د الله تعالی اجر درکړي. ډېره زیاته مننه.